خبره ختمه شوه نگاره بس کا، راته معلوم شولې هوښیاره بس کا خبره. السلام علیکم ملګرو، تاسو څنګه چې په انټرو کې په لاول سر کې تاسو کوم ویډیو وکړه، آیا څنګه کولی شو چې دغه شانتي ویډیو ساز کو چې زموږ تصویر به هم سره زی راځي او پټې په لپاسه هم زی راځي. داسې څنګه کولی شو چې داسې تاسو ویډیو مونږه ساز کو. نو ویډیو درته خیم او ایډیټینګ درته خیم پوره تفصیل باندې پوهه کوم، خو پلیز ویډیو سره پوره وګورئ، ویډیو به سکیپ کوئ نه، ځکه چې که ویډیو سکیپ کړه تاسو نو بیا تاسو په هیڅ باندې هم نه پوهیږئ، ځکه چې بیا چاته پته نه لګي آیا چې موږ په دې کې کم یو طریقه موږ سره وکړه. نو ویډیو سکیپ کوئ ما، ویډیو پوره وګورئ، او که زموږ د یوټیوب چینل ته څوک نه وي راغلي نو پلیز دا سر ضرور سبسکرایب کړئ، ځکه چې موږ همدا رقم ویډیو په دې چینل کې اپلوډ کوو ستاسو د ښودنو دپاره. نو ویډیو سکیپ کوئ ما، ویډیو به پوره وګورئ. په دې کې تاسو ته د یو اپلیکیشن ضرورت دی، هغه اپلیکیشن به تاسو را ډاونلوډ کول غواړئ. هغه هلته کې اپلیکیشن نوم دی کویک اپلیکیشن دی. دا کویک اپلیکیشن به را ډاونلوډ کړئ ځان سره د پلی سټور نه، پلی سټور کې شته. دا چې تاسو کله را ډاونلوډ کړئ دا بیا تاسو اوپن کړئ ځان سره. صحیح شوه؟ دا تاسو کله اوپن کو تاسو ته به داسې انټرفیس راشي. په دې انټرفیس کې تاسو بیا د پلس د نشان چې کوم دی لاندې د جمع د نشان دی، په دې به تاسو کلیک واخلئ. دا به تاسو ستا ګیلري راوړي چې تاسو په کم پیک باندې خپل کم یو پیک سره دغه پټې لګول غواړئ، هغه پیک به تاسو سلیکټ کړئ. نو زه پکې دا یو پیک ما سلیکټ کو او بیا به سمپل راشم دلته کې د کونټۍ د آپشن د لاندې په دې کونټۍ په دې آپشن باندې به زه کلیک واخلم. چې کله ما کلیک واخیستو دا ما ته به داسې انټرفیس راوړي. زه به دا سکیپ کلیک کوم، دلته کې دا سکیپ دی، دا سکیپ چې کوم دی دا سکیپ به زه کلیک کوم، دې نه به زه واپس شم. لاندې دلته کې تاسو کتلی شئ، دلته کې دا ډېر افیکټ دی، تاسو خیال هم کړی وي. په دې کې به دلته کې یو افیکټ دی، هغه به زه سلیکټ کړم، ډیسینګ. دا ډیسینګ چې کوم افیکټ دی دا یو تاسو ورته ښه وګورئ چې بیا درنه خطا کېږي نه. دا ډیسینګ افیکټ چې کوم دی دا به زه کلیک کوم. چې دا کله ما کلیک کو دا به داسې شي، تاسو ورته کتی شئ. بیا به زه راشم د پنسن د نشان به زه کلیک کوم. چې پنسن د نشان زه کلیک کوم، دلته کې به زه پنسن د نشان کلیک کوم، بیا په دې ځای کې دا ځای چې کوم دی دا تاسو کتی شئ، دی خو دا ډېر افیکټ دی. دا به زه داسې راکاږم، اخري سر ته پکې راشم، دلته کې لیکلی ډوپلیکیټ، دا به زه ډوپلیکیټ کړم. مطلب یعنې دا تصویر به زه لږ ډېر کړم. صحیح شوه؟ مطلب چې څونه اوږده ویډیو سازوئ هغومره به تاسو کلیک کوئ. دا ډوپلیکیټ به دغه شانتې کلیک کوئ، یو څو پیرې 10-12 پیرې به کلیک کوئ. چې کله تاسو 10-12 پیرې کلیک کوئ بیا به ډایرکټ تاسو په دې ځای کې باندې په دې ویډیو باندې چې کوم دی په دې به یو پیر سره بره په دې ویډیو بله سره کلیک واخلئ. چې کله تاسو کلیک واخیست تاسو به واپس شئ. تاسو اوس کتی شئ زما دا ویډیو چې کومه ده دا کم از کم 1 منټ شو. صحیح شوه؟ 1 منټ 12 سیکنډ ویډیو شوه. دې سره دا پټې دغه شانتې ځي او زما تصویر اوس لاندې چې کوم تصویر دا سره هم ځي راځي. صحیح شوه؟ د تصویر سره هم ځي راځي، خیال هم دی ورته. اوس مثلا که تاسو وایئ چې دا یار دا ویډیو ډېره اوږده شوه نو تاسو سمپل واپس په دې پنسن په دې نشان به کلیک واخلئ. په دې چې کلیک واخلئ دې خوا به راشئ، اخري سر کې دلته دا تصویران چې کوم دي دا به دې خوا د اخري سر ته به داسې راولئ، دا به دلته کېږي دا به تاسو داسې راولئ. په دې اخري سر په افیکټ باندې به تاسو کلیک واخلئ، په اخري سر چې کوم پیک دی په دې باندې به تاسو کلیک واخلئ. دې باندې تاسو کلیک واخیست دلته کې بیا لګېدلی دی ریمو. صحیح شوه؟ دې نه بیا دغه په دغه طریقه باندې یو څو تصویران دغه شانتې ریمو کړئ. چې ریمو هم کړه بیا به خپل ویډیو مقدار ته ګورئ چې ویډیو څونه راغله. بس ګوره 45 سیکنډ شو زما سره ویډیو. بس زما سره اوس دا ویډیو کافي ده. زه به اوس دا ویډیو ځان سره سیو کړم. دا چې زه ځان سره سیو کوم نو دلته کې لاندې تاسو ته خیال هم کړی دا دلته کې دا جمع د غشي د نشان دی، په دې به زه کلیک واخلم. دا ویډیو به ما سره دلته کې بیا راشم، دا سینډ فایل چې کوم دی د میز دا پټه چې کومه ده په دې به کلیک واخلم. زما سره دا ویډیو روانه شوه، سیو کېږي. تاسو ګورئ دلته کې دا سو ته پوره شو، زما سره به دا ویډیو سیو شي. نو که تاسو دغه شانتې ویډیو سازول غواړئ نو هم په دې طریقه باندې تاسو ځان له ویډیو سازه کوئ. او په دې باندې لیکل پاتې شو، اوس په دې باندې لپاسې لیکل کول دي. د لیکلو ویډیو په ډسکرپشن کې پرته ده، د هغې لینک به زه تاسو ته په ډسکرپشن کې درکړم، هغې به تاسو لاړ شئ او هغه ویډیو به وګورئ چې لیکل پې څنګه وکړو له پاسه. نو که ویډیو هم خوښه شوي وي نو پلیز یار دا ویډیو خو درسره لایک کوئ که نه، او دا چینل خو سره ضرور سبسکرایب کړئ یار، ځکه چې زموږ د پښتنو لپاره دی. زه په پښتو کې تاسو ته طریقه ښیم، کنې چې ما په اردو کې طریقه ښودلې نو د اردو تاسو ته ښه پته ده چې کسان ډېر زیات دي، هر سړی سپورټ کوي. نو پلیز یار موږ د پښتنو لپاره چې کوم دی دا چینل کو راوکړی دی نو پلیز دا چینل تاسو ځان سره سبسکرایب کړئ او د بیل آیکن